د هیواد ټایم یوټیوب چینل ګرانو مینوالو وخت په خیر. د کمال خان باندې پرانیستې په ویاړ دریمه شلوریزه لوبه دا ځل کابل کونړ وروسته په کندوز کې ترسره شوه. څوک په دغه په زړه پورې لوبه کې لوبېدلي دي په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړئ. کمال خان باند ساتونکو په کندوز کې د کمال خان باند جام په خپل نوم کړ. د کمال خان باند پرانیستې په ویاړ له کابل او کونړ وروسته نن په کندوز ولایت او کندوز کرکټ لوبغاړي کې د دوه لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شوه چې کمال خان باند ساتونکو لوبډلې د میرویس اشرف د غوره توپوهنې پر مټ کمال خان باند جوړونکو لوبډلې ته د تشپیتو منډو په توپیر ماته ورکړه. د لوبې په چا د کمال خان باند ساتونکو لوبډلې وګټله او د توپوهنې پریکړه وکړه. دوی د لوبې په 19.4 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 106 منډې ترسره کړې. لوبډل مشر میرویس اشرف 90 او قدیر هلال 50 منډې د یادولو وړ دي. د کمال خان باند جوړونکو لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې بیا عظیم زدران 4 نبی الله ممندري او عبدالولي یو وکټ ترلاسه کړه. د کمال خان باند جوړونکو لوبډلې د یاد هدف ترلاسه کېدو په موخه دویمه نیمایي په توپ وهنه پیل وکړ او د ټولو وکټونو غورځېدو وروسته د لوبې په 13.5 اورونو کې 108 منډې ترسره کړې او لوبې د تشپیتو منډو په توپیر کمال خان باند ساتونکو لوبډلې ته وبایله. د کمال خان باند جوړونکو لپاره په توپ وهنه کې محب 28 خیر الله 25 او خالد 19 منډې جوړ کړې. په داسې حال کې چې کمال خان باند ساتونکو لوبډلې توپ اچونه کې عبد الله درې نور الله بلوچ 2 ثنا الله یوسف خوشحال او روح الله عرب هر یو وکټ ترلاسه کړه. د کمال خان باند ساتونکو لوبډلې لوبډل مشر میرویس اشرف د غوره توپوهنې پر مټ د لوبې غوره لوبغاړی اعلان کړی شو.